اللهم صل على محمد وآله وصحبه صلاة تكون لك رضوان لحق یادان. یو ورور پوښتنه کوي چې په کومه خونه کې سورت یاسین او یو څو نور کتابونه پراته وي، نو په دا خونه کې د خپلې ښځې سره جماع کوروالي کول صحیح دي که نه دي صحیح، او دا کتابونه ښکاره پراته وي که څوک یو شي پر واچي پټ کړي. محترمه، زموږ د فقه حنفي شریعت مطهره د نظره په کومه کمره او خونه کې چې قرآن عظیم الشان کتابونه پراته وي، هلته د خپلې کوروالا سره جماع کوروالي کول صحیح دی، دې کې هېڅ ممانعت نشته. خو البته د قرآن عظیم الشان د دیني کتابو تعظیم به څه وي، د هغو تعظیم لازمي دی. یعنې دی ځای به پراته وي چې مثلا و پښو ته نه وي، کښته پر مځکه نه وي پراته، لوړ پراته وي او د پښو څخه چپ وي، او داسې د وی پټ او که ښکاره، هغه فرق نه لري محترم. که ښکاره پروت وي که په یو شي کې پیچلی وي، په دې نیت که د دوړو څه یا د خصمانانو څه مثلا چې یا دوړې یا خصمانان د دې سي څوک پټ کړي، په یو دسمال کې وپیچي یا په المارۍ کې کښېږدي، خو ښه دی افضل. او که د دوړو د خصمانانو بیره نه وي، هغه خطره نه وي، بیا که ښکاره پراته وي که پټ پراته وي هېڅ پروا نه لري. ما علينا إلا البلاغ المبين.